د ولسمشر غني تازه او زبردست اقدام. د مالیې وزارت د غلو چارواکو په اړه یې څه امر کړی؟ د ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې عامو افغانانو له نړیوال بانک څخه د قرضې اخیستلو پر وړاندې غږ اوچت کړ، حکومت د مالیې وزارت د 3 معینانو په ګډون 88 په فساد تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. وروسته له هغې چې عام ولس له نړیوال بانک څخه د ملت لپاره د کورونا پر وړاندې د مبارزې په نوم د قرضې اخیستلو پر وړاندې غږ اوچت کړ، ولسمشر غني د یو تازه فرمان له مخې د مالیې وزارت د 3 معینانو په ګډون شاوخوا 88 په فساد تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. هغه 3 صفحه‌ای فرمان چې له رسنیو سره شریک شوی دی پکې راغلی دی چې یاد شوي تورن کسان یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې وروستیو کې پر حکومت نیوکې زیاتې شوي چې په اداري تشکیلاتو کې فساد اوج ته رسېدلی او حکومت ورباندې چوپ دی. تر دې وړاندې د کورونا پر وړاندې مبارزې لپاره له ځانګړې شوې بودیجې څخه شاوخوا 93 سلنه یې ولایتي مسؤلینو غلا کړې وه چې دې کار د ټولو افغانانو تند غبرګونونه راوپارول او له تېرو 2 ورځو یې زما لپاره د کورونا په نوم له IMF څخه قرضه مه اخلئ تر سرلیک او هشتګ لاندې په ټولنیزو رسنیو کې له حکومت څخه د پیسو د پور نه اخیستلو غوښتنې کوي. په خپور شوي فرمان کې له ساجد تقوی چې د وزارت رئیس دفتر د سربیره د دغه وزارت 3 معینان هر یو محمد اسماعیل اداري معین، حبیب زدران مالی معین، عیسی قدرت د ګمرکاتو د عوایدو معین هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په نړیواله کچه یو په فساد ککړ هیوادونو له ډلې څخه دی چې هر کال د نړیوالې ټولنې او مرستندویه هیوادونو لخوا پرې د فساد نه له منځه وړلو لپاره فشار واردېږي، خو په بیا هم دغه چاره کې حکومتي مشران پاتې راغلي دي. یو شمیر د نظر خاوندان او منتقدین په دې نظر دي چې حکومت په ټولو چارو کې خلک په ضوابطو او سیاسي اړیکو ګماري او هیڅکله په اهل کار پسې نه ګرځي. په فرمان کې راغلي دي چې دغه په فساد تورن کسان یوازې د ولسمشرۍ ماڼۍ په اجازه بهرنیو هیوادونو ته سفر کولی شي. ګرانو کتونکو، تاسې د ولسمشر غني دغه فرمان په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.